د پاکستان ارمانونه په اوبو لاهو کېږي. شمالي وزیرستان کې پر پوځیانو ځانمرګی برید شوی. پاتې معلومات را سره همدغه ویډیو کې تعقیب کړئ. افغانستان کې د جمهوریت د ړنګولو سره یې هدف دا و چې افغانستان به یې 5مه صوبه شي او یا لږ تر لږه به دومره وشي چې د افغانستان له خاورې به TTP د دوی پر ضد بریدونه نه پلانوي. خو ښکاري چې د ارمان یې هم تش ارمان پاتې شو. تازه خبر دا دی چې یو انتحاري حمله کوونکي نن د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې خپل موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد یې پکې ایښي وو د پاکستاني پوځیانو د موټرو کاروان سره ټکر کړی او ځان یې والوزولی. لومړني راپورونه وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د جرمني DPA خبري اژانس ته ویلي چې برید غرمه د بیروبار په مهال د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په یو مارکیټ کې وشو او له کبله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ډیوه راډیو خبریال عثمان خان سره خبرو کې د پولیسو ضلعي مشر ویلي دي چې ځانمرګي برید کې 8 ملکي وګړو او 4 پوځي افسران ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ یو عام وګړی وژل شوی هم دی. پولیس چارواکي محمود خان د پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي چې برید د سرګردان نومي پوځي پوستې ترڅنګ شوی او د اوښتو مرګ ژوبلو شمېر لا سم څرګند نه دی. د TTP سرچینې وایي چې یاد برید کې څو تنه لوړپوړي پاکستاني پوځیان هم وژل شوي. دا برید وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني طالبانو د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره نارسمي اوربند پای ته ورساوه او خپلو ځواکونو ته یې امر وکړ چې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه پیل کړي. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د پوځي چارواکو او TTP ترمنځ د روغې جوړې خبرو څو میاشتې دوام وکړ خو دواړو خواوې نتیجې ته ونه رسېدې. ځینې پاکستاني چارواکي وایي د سولې لپاره د TTP غوښتنه دا ده چې تر اټکه پورې سیمه دې دوی ته پرېښودل شي چې اسلامي نظام پکې اعلان کړي. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ د دغې موضوع مربوط خپل نظر مو راته کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.